وینا چې د خپره کړه هغه مې واورېد. هېڅ ښه کار ونه شو. ولې ښه کار ونه شو؟ تا غوښتل ځوانان سړکونو ته راووځي. موږ یو ځل ستاسې لومه کې ولوېدو، په بدل کې مو ډېره سخته سزا م ولیدله ښاغلیه. تاسې غوښتل ځوانان پورته شي او هر کور چې مخې ته ورشي هغه د پښو لاندې کړي تر څو ستاسې ډوډۍ لا غوړه شي. ښاغلیه دا څنګه خبرې کوئ؟ باور وکړه ته زما زړه ماتوې سرمته. ته خو دومره ډارن نه وې. زه په دې اوس ډېر ښه پوهېږم چې ستاسې پلان څه دی. پیکاسا زما موقف ته دې سترګې پټې کړې دي. موږ دلته د ناروغ پوښتنې ته راغلي یو، خو ته راسره څنګه چلند کوې؟ ډېره بده ده. همدا اوس له دې ځایه ووځه. ته پوهېږې ډېر کلونه کېږي چې دولت ته خدمت کوم. ډېر ترهګریز پلانونه مې لیدلي دي. یو ولسمشر ته زهر ورکړل شول، د یو خبریال په موټر کې بم کېښودل شو، یو بل لومړي وزیر ته روغتون کې عملیات برابر شو. خود ته نیکمرغه وې. غواړې څه ووایې؟ بخت هر وخت زموږ مخ ته نه خاندي. تقدیر موږ ټولو ته دویم چانس نه راکوي. زه وایم باید په ارزښت پوه شو. زه ستاسې له ګواښونو نه هېڅ نه ډارېږم. رهبر صاحب تاسو د پیکاس په خبرو پوه نه شوئ. دا ستاسې پوښتنې ده راغلی، ستاسې د ګواښولو لپاره نه دی راغلی. ما ته هېڅ مهمه نه ده چې څه وخت ما وژنئ، خو تر څو چې زه ژوندی یم زموږ د ګوند ځوانان نه پرېږدم چې ستاسې لومه کې ولویږي. چا چې دا خبرې کړې وې هغه یوې چورلکې ته پورته شو، بیا بیرته هېڅ راښکته نه شو. هیله لرم چې پای مو د هغه په څېر نه شي. ووځه. هیله لرم زما په خبرو پوه شوی اوسې، بیا دې هم شفا وي. اوس چې پیکاس زما مخې ته راغلی زه نشم ویده کېدلی. ښاغلیه دا ته څه کوې؟ د بستر نه ولې راپاڅېدلی؟ زه وږی شوی یم، کانتین نه اوس اخلم، معده مې ډېر سوځي، کنه بیا به راباندې حمله راشي. سمه ده ته په تمه شه، زه یې درته راوړم. په زحمت به شي. باید خپل کار وکړم. مهربانی وکړئ ښاغلیه. له سرمات سره دې خبرې وکړې؟ اوس هم زد کوي. پوه شوم. زه لاندې یم، راشه چې خبرې وکړو. درځم. ته هم دلته سمه ده ښاغلیه. غونډه مو څنګه وه؟ نوې خبرې مو وکړې، تاسو ټولو پورې تړاو لري. دا زرول موضوع ته ډېر ارزښت ورکوي. هر امر چې وکړي زه یې ترسره کوم. دا کار دومره عادي کار نه دی پیکاسا. اسناد چمتو دي، لږ وروسته به محکمې ته ولېږدوو.
که غواړئ لږ څه نور هم د نظارت لاندې ونیسئ سبا ته به محکمې ته ولېږئ داسې کس لپاره چې خبرې نه کوي نو ولې نور هم د نظارت لاندې ونیسو ښه زه اوس پوه شوم لکه چې تاسې ونه پېژانده اندېښنه مه کوئ زه یې پېژنم باعزته سړی دی زما موکل معصوم دی دا به په محکمه کې ووینئ تاسې دواړه به له هغه نه بخښنه وغواړئ جوهر همدا سړی دی هو دا کار حلولی شي امنیت ته دننه کیږي او دا کار خلاصوي د پولیسو په جامو کې دننه کیږي حاضرول ولي او اړین کار ترسره حاضرول کوي وجنی باید نجیب امیر ته خبر ورکړم باید موبایل پیدا کړم ته چیرته ورک شوی وې څو ځله مې درته وویل د کوټې دې مه وځه موبایل دې راکړه د څه شي موبایل وروره هغه وجنی ډاکټره مرسته وکړئ مرسته وکړئ هیله کوم ډاکټره نجیب امیر ته باید خبر ورکړم ولې مو اجازه ورکړه چې پورته شي دننه د سویل په نوم یوه مېرمنه ده زموږ له ډلې نه د کمرو په اړه هېڅ اندېښنه مه کوه هر څه به ترې پاکي خدای دې وکړي چې بریالی شي په دې کې هغه درمل دي چې باید حاضرول ته یې ورکړي پوه شوم ښاغلیه زه یې حلوم اندېښنه مه کوئ سمه ده اوس نو تللی شي سویل مهربانی وکړئ د حاضرول لپاره زموږ جوهر نومی ملګری درځي ته د عاقف موضوع لږ څه وځنډوه چې جوهر هم په اسانۍ سره خپل کار ترسره کړي سمه ده راویلېږه زه اوس د عاقف څنګ ته ورځم ته له ما سره راشه زه هو تا ته وایم اظهارات دې اخلم هله راځه له تا نه به مې اظهارات واخلم دلته کوم جنجال جوړ نه کوي په خبره پوه شوئ که نه نو ټولو سره به وګورم حالا کېنه دلته په تمه شه څارنوال صاحب به اوس راشي یوه شیبه دې وخت خو څارنوال نه وي له څه وخت راهیسې دا کارونه بدل شوي دي ډېرې خبرې مه کوه په تمه شه خو رښتیا هم دا ښځه ډېره بده ده ماشومه ته خو به دلته ژاړې نه که نه دا خو لکه ماشوم ژاړي خدایه ته راته صبر راکړي خیر دی زه به ورته څه نه وایم زما غږ نه اورې او که غیرت نه لرې کوم مجبونګېږي خو زه د مچانو په ژبه نه پوهېږم ته دې خبرې ته یې وګوره کله چې سمې ورور تا سره خبرې کولې مخامخ ورته ګوره سمه ده ورته به وګورم خو زما معده لږ څه اساسه ده داسې بدرنګه څېرې نشي زغملی ما ته وګوره اوس به در سره ګورم موږ ډېر به ډار کړلو ستاسو له امله به موږ ته هم ستونزه جوړه شي
ماته یو موبایل راکړئ. صبر وکړه بیا راپورته شوې آرام لکه وکړه آرام اوسئ. باید امنیت ته زنګ ووهم، مهمه خبره ده. لومړی به تا هم امنیت ته ویسو. نجیب امیر ته باید خبر ورکړم. نجیب امیر ته لومړی دې ولې راته ونه ویل؟ راکړه. واخله. بله نجیب امیر. خیریت دی ثابته؟ امیر صاحب زما خبره واوره. هغوی غواړي حضرول ووژني. څوک یې وژني؟ پیکاسو پیساګور. امر صاحب نظارت خونه کې جګړه رامنځته شوې، یو کس یې ټپي کړی. زه بیا درته زنګ وهم. نجیب امیر باندې کا. ته خو ډېر زورور وختې، غواړې ما ستړی کې. هغه دې له لاسه وغورځوه، ویې غورځوه، زر کوه. کلي راوړئ، زر کوئ. د دې ځای کلي چېرته ده؟ ولې جګړه کوي؟ دا لوپران دلته چا راوستلي؟ زه هم نه پوهېږم. عاقفه هغه سړی خوشې کړه. د دې ځای کلیګانې چېرته دي؟ اوس یې راوړي سرګر صاحب. کلي دا ده څارګر صاحب. مه کوه عاقفه، داسې مه کوه. دا دروازه خلاصه کړئ. آرامه اوسه. څه کوې ملګريه؟ دلته م ارامه نه کښېنې. څه کوې؟ ناڅاپه په موږ برید وکړه، زما ملګری په چاړه وواهه. یو ځل به یې ووینم. ارامه اوسه. عاقف له دې ځای وباسئ. لومړی هغوی برید وکړه. مړ شوی. اوس د سر بلام لویه شوه. هغه تا په چاړه وواهه. ملګريه چټیات مه وایه، زه به ولې څوک په چاړه وهم؟ زه داسې لوپرانو سره کار نه لرم، ته خو پوهېږې. تا نه د هر کار تمه شته. مخکې شه. خوشې مې که عاقفه خوشې که. ارام اوسه. وایم خوشې که ملګريه. دی بوځئ، نه غواړم ووینم. امرم پر ځای کېږي. بوځئ. مخکې شه، مخکې شه. د عاقف نومی سړی په رښتیا هم تکړه دی. کامل هم مړ شو، لږ پاتې و چې سامي هم د عاقف له لاسه ووژل شي. د هغه کار یې ختم نه کړ. نه خو که د کامرې ویډیوګانې پاکې کړم عاقف به ملامت شي، لوی جنجال کې به ولویږي. حضرول څه حالت کې ده؟ ستاسې کس ته په تمه دی، تر اوسه خبر نه دی. سمه ده، اوس به در ورسیږي. یوه شېبه ملګريه، یوه ولې ارامه شېبه. نه کښېنې؟ 2 دقیقې موږ په ارامه نه پرېږدې، بیا دې ګډوډي جوړه کړه. ګوره ما څه نه دي کړي ملګريه، ما هېڅ هم نه دي کړي. تل هم داسې وای. ورځه مخکې شه. وایم خوشې مې که. دلته کښېنه. ما هېڅ هم نه دي کړي. دلته په تماشه ارامه کښېنه. سمه ده. ولې په خبره نه پوهېږې؟ ما هېڅ هم نه دي کړي. څه شوي؟ بې شرفانو راباندې برید وکړه. ښه. یو یې مړ شو خیري. بده خبره دا ده چې زه ملامت شوم. اوسه خوند وکړه. مامور صاحب یوه شېبه، دا پورته کوټه کې لاسلیک که، بیا یې بېرته راته راوړه. کلي یې منځ کې ده. سمه ده. خیرات دی مامور صاحب، دا چیغې د څه دي؟ نظارت خونه کې یو کس په چاړه وهلی. څه وایې؟ زما د محکمې موضوع نه کوم خبر شته؟ هغوی ویلې چې نن محکمې ته لیږي. موږ پرېکړه وکړه چې محکمې ته دې ونه لیږو. یوه شېبه. اوس درمل ورکوم. هله وریکه، دا کار ډېر وځنډېده.
مرسته وکړئ دوی ما وژني ما وژغورئ مرسته وکړئ ما وژني دوی ما وژني مې تاسو څوک یئ زه چیرته یم مړ شوی پروفیسوره ته اوس په دوزخ کې له څېرې نه داسې ښکاري چې ته به کوم شیطان واوسې ښه ده اوس خو پوه راغلی که نه زه خو په هېڅ څه پوه نه شوم جوهر چې کوم درمل تا ته درکړي وو هغه ستا د وژلو لپاره نه هغه ستا د ژوند کولو لپاره وو ازروله اوس نو تا پسې پولیس نشته او نام کومه محکمه شته ته په خیر خلاص شوې نیازي نجیب امر سره خبرې وکړه هسې دلته ساتلی یم نجیب امر اوس ډیر بوخت دی څارګر صاحب 2 دقیقې د لاړ شي د کامرې ویډیو دی وګوري هر څه چې ګوري ودې ګوري خو ما دې خوشي کي اوس اظهار تخلی نشم ورتللی ښه نو زه به خپله ورشم څه کوې څارګر صاحب نیازي پرېږده چې زه ورسره خبرې وکړم حالا نو لاره خوشي که نیازي هیله کوم نیازي وګوره ما هغه سره څه نه دي کړي سمه ده څارګر صاحب سمه ده باور وکړه نیازي سمه ده دا ځای لاسلیک که دلته د څه ونه وایه خو محکمه کې بل چانس نه لري د هغه خبره نه اورې تا ته وایي اظهارات د لاسلیکه بیا له دې ځایه ورک شه فکر مو ونیسئ چې ونه خوځېږئ که نه دا سړی به ووژنم ته څه کوې وسله دې لرې که له دې ځایه چېرته نشي تللی وسله دې وغورځوه دا کلچې هم ډېرې خوندورې دي پنیر لرونکې کلچې خو ستا خوښیږي ولې دې تندی ترې ونیولی دی اوس خو وژغورل شوې اوس لپاره هرومرو یوه ورځ نه یوه ورځ به ما محکمې ته ودروي مه ډارېږه هېڅ کله دې نه دروي نور نه همدلته خوندي یې سمه ده خو تر څه وخته پورې تر هغه وخته پورې چې ولسمشر شي ټاکنو ته ډېر لږ وخت پاتې دی تا ته به د کار یوه کوټه جوړه کړو دلته به د خپل کور په پرتله هم ارامه اوسې هر څنګه چې وي دا ټول ډاکټران زموږ ملګري دي راپورونه به جوړ کړي که نه که امکان یې و د ولسمشریزو ټاکنو نه مخکې کیدای شي وکیل شي هغه وخت څوک د سره کار نه لري زه یو کار کوم اندېښنه مه کوه آیا زه یې ګټلی شم موږ داسې ډېر کسان په دې خلکو باندې منلي دي ستا په څېر درانه جراح ته خو به هرومرو رایه درکوي که څنګه ګرانه ها ما ته وګوره مخکې له دی چې په سر دې ولم وسله دې لرې که نه لرې کوم دروازه خلاصه کئ که نه نو به ګورې چې څوک په سر ولي امر صاحب دا رزیل مه پرېږدئ خوله دې بنده که دروازه خلاصه که ته هغه دروازه خلاصه که دروازه خلاصه که هله زر کوه نو زر کوه هلته وګوره دې سړي څارګر صاحب پر وروستي ځل درته وایم خبره ده وروره که وسله دې کېدې دا کار به دې دوسیه کې به نه لیکم لیونتوبونه کې ته همدې خوا راشه امر صاحب دا ډارن هېڅ هم نشي کولی ویې ولی چې ختم شي وسله دې وغورځوه شاوخوا دې ټول پولیس دي چېرته به لاړ شي له مخې مې لرې شئ لرې شئ مهربانی
نجیب امیر سره مې کار و اندېښنه مه کوه پردی نه یم هغه ما پېژني سمه ده لاړ شه ښه وخت ولرې مننه مه نږدې کېږئ شاته شئ هلکانو کار ورسره مه لرئ وسله دې لرې که ماته یو موټر راکئ هېڅوک راپسې رانه شئ که نو دا سړی به ووژنم وژنم یې وا مې اورېدل وژنم یې دلته څه خبره ده ثابته شاته لاړ شه شاته لاړ شه دا سړی څوک دی هېڅوک ارام اوسه ما ته وګوره وسله دې لرې که هېڅ چېرته نشي تښتېدلی لومړی یې موږ لرې کوو وروسته یې ته سمه ده امر صاحب وسلې مو مږدئ دا رزیل ووژنئ ارام اوسئ ما ته وګوره هلکه عقل دې په کار واچوه کله دې ځای ووځې هم دوه کوڅې وروسته به بیا ونیول شي اوس دې مغزونه کار واخله او دا خوشې کړه وسله دې راکه دا د څه شي غږ و نیازي د ډز غږ و ته لاره راکه صبر وکړئ څارګر صاحب چیرته ځئ نیازي اجازه راکه د خدای لپاره څارګر صاحب هیله کوم څارګر صاحب چیرته ځئ ممدوحه ته ښه یې ښه یم امر صاحب ستونزه نشته او هو دا تاسو وکړل هغه ډز کوه امر صاحب تاسو خو ولید که ممدو لګېدلی وای که په غلطي کې دې هغه ویشتلی وای بیا یو عادي قسم پوهېږي چې داسې ډز باید ونه کړي او تا په کوم حق دا کار وکړه ها دلته موږ ټول ولاړ نه وو خو په ممدو خو څه ونه شول هېڅ چېرته نه شو تللی بالاخره دا سړی موږ ته تسلیم شوی و دې ځای ته وګوره هره ورځ له دې ځایه جسدونه وځي نه دا څه ډبل کار دی ټول په خپل سر کارونه کوي نظارت خونه کې سړی په چاړو وهل کېږي زه په یو لوی جنجال کې راګیر یم د تورن کس په ځای زموږ څارګر نیول کېږي بیا وروسته هغه وژل کېږي زه خو هېڅ نه پوهېږم چې په دې حوزه کې څه حل اوس څنګه له راباندی دې ځایه ووځم ثابته دلته څه حل راباندی نور په هوش راشئ په ثابته داسې کارونو نه کېږي باید ټول یو لاس شو ته ولې له کوټې راوتلی نیازي دا دلته څه کوي هغه امیر صاحب د ډز غږ یې واورېده دی له دې ځای ویسه نور یې د باندې پرې نه دی ته دلته څه کوې باید ته په روغتون کې وای نجیب امره راشه چې لږې خبرې وکړو یو امبولانس راوغواړئ چې راشي او دا سړی ویسي سهیل ته هم راپور ولیکه او ما ته یې راوړه دننه څه خبره ده د بوتلو او څښاک غږ راځي زه څه پوهېږم کېدای شي عملیات کې کوم نوی پرمختګ شوی وي دې پیښو ته وګوره څارنوال صاحب چې زموږ په سر راځي څنګه به یې ځواب ورکړم هغوی په ما باور وکړه او د امریت یې راته تسلیم کړ خو ګوره موږ څه وکړل هر څه مو برباد کړه اوس هغوی ته څه ووایو څنګه د دې کارونو حساب یې ورته ورکړو نه پوهېږم نجیب امره په یوه ورځ کې له دې ځای نه 2 مړي ووتل د دې کار حساب یې ورکول ډېر یو سخت کار دی نجیب امره ممدوح او نیازي دلته راولېږه مهربانی وکړئ څارنوال صاحب د ناروغ حالت څنګه دی کوم ناروغ هغه مو چې لږ مخکې عملیات کړ ښه هو حالت یې خراب خو بریالي شو چې ویژغورو خو ژوند ته یې اوس هم ګواښ شته راځه مهرباني وکړئ امر صاحب د حضرول حالت څنګه دی ما پرېږدئ چې هغه ته زیان ورسیږي سمه ده همدا اوس باید د حالت پوښتنه وکړم اوه دا د مامور صاحبان هم دلته دي ستاسې د وینې ګروپ به څه وي ها کېدای شي ملګری مو ورته اړتیا پیدا کړي هسې هم تاسې خو تل هم دلته اوسئ که اړتیا شوه تاسې ته به زنګ ووهو درته مې ویل چې ډېر پام کوئ خو په خپل مدیریت کې مو له دې سړي نه ساتنه ونه کړه
نیازي دا ځای بیرته را جوړ کړئ. هر څه ډېر ګډوډ شوي دي. زه هېڅ بله کومه ستونزه نه غواړم. امر مو پر ځای کېږي امیر صاحب. هېڅ نه پوهېږم چې څنګه دې حالت ته راورسېدم. راځه. امر صاحب څه شوي؟ خوښي نه یم خو خبر ښه نه دی. ډاکټر ویلي چې د حضرول عملیات په بریالیتوب خلاص شوي خو څه ممدوحه ګوکان اول کان وویل چې د عملیات خونې نه د څښاکو د بوتلو غږونه راتلل لکه جشن یې چې نیولی وي. دا ته څه وایې ممدوحه؟ پیکاس او کایمینیک هم هلته و. یعنې دا چې له موږ سره یې یوه خلوه وکړه. د هغوی موخه د حضرول وژل نه و. صبر مې ختم شو، په خدای نور هېڅ غم نه لرم. هغو په موږ ملنډې ووهلې. زه له خپل دې حالت نه شرمېږم. ته نه شرمېږه ممدوحه که څنګه؟ په دې وخت کې بیا څوک دي؟ ګوره ښځې اوس یې وخت نه دی. زه ډېر کار لرم. نجیبه یوه شېبه صبر وکړه. زر ووایې څه وایې؟ که مهمه خبره نه وای تا ته مې زنګ نه وهه. مامې لیونی کوه ښځې، زر ووایې چې څه خبره ده؟ الپر ډېر ناروغ دی نجیبه. سره تبه لري. درمل مې ورکړل خو ګټه یې ونه کړه. هېڅ ښه نه ښکاري. نجیبه یو روغتون ته یې ویزو که څنګه؟ موبایل ورکه، غواړم غږ یې واورم. سمه ده واخله. پلار دې غواړي در سره خبرې وکړي. بله پلاره. زویا خیرت دی په تا څه شوي؟ ما هېڅ هم نه دي شوي. ته مې د مور خبره جدي مې نیسه. زویا ته ښه یې؟ ګوره زه لږ وروسته کور ته درځم. یو ډاکټر ته به لاړ شو. سمه ده زما رایه؟ ولې ډاکټر ته لاړ شو؟ یوازې به مې معاینه کې او بیا به ډېرې پیسې رانه واخلي. پرېږدی د پیسو کیسه کې مه کېږه. په هغو پیسو به مرکزګرمي جوړه کړو. ته به اوس ستړی هم یې. بس که نو. راکه الپر ډېر ټوخېږي. نجیبه تا واورېدل؟ کور هم ډېر یخ دی. سمه ده زه اوس درځم. یو ډاکټر ته به یې بوځو. لږ څه وروسته در رسېږم. خیره ده نجیبه مره. الپر مې ناروغ شوی تبه لري. یوه ستونزه خلاصه نه وي چې بله یې پیل شي. خدای غره ته پکه تو ورباندې واوروروي نجیبه مره. کوم درد چې ما مړ نه کي هغه کولی شي چې ما نور هم ځواکمن کي. که غواړې زه به هم تاسو سره لاړ شم. ته هم دلته پاتې شه. دا کیف موضوع څنګه شوه؟ د کمرو ویډیو مو وکتله؟ د کمرو ویډیو نشته امیر صاحب. څنګه نشته نیازي؟ فکر کوم هغه شیبه کې کومه ستونزه ورته پیدا شوې څه یې نه دي ثبت کړي. توبه خدایه، د خدای لپاره یو ښه خبر خو ما ته واوروئ که نه. اوس په هر حال عاطف راوغواړئ چې یو ځل یې چیک کړي. کیدای شي ثبت کړی وي، تاسې نه وي پیدا کړی. دا خیري هم خوښه کوي چې لاړ شي. دلته به راته کوم جنجال جوړ کړي. سمه ده امر صاحب. څارنوال صاحب په اجازه مو لرې شه. یعنې اوس نو په نظرت خانه کې پروت یم ثابته. یعنې په تایې برید وکړه؟ هو والله. هغه کسان دې پخوا چېرته لیدلي وو؟ ناڅاپه مې لیدلي وو. لومړی ځل مې و چې ومې لیدل. ته څنګه خبر شوې چې په حضرول باندې برید کوي؟ پیکاس وویل. روغتون کې یې خبرې کولې. ما ته یې پام نه و. ثابته هر څنګه چې کېږي زه باید له دې ځای نه ووځم. که نه نو زه به دلته لیونی شم. ما سره مرسته وکړه. زه تللی شم ملګریه. تو نو اوس یوازې له دې ځای محکمې ته تللی شي او بس. دا ته څه وایې ملګریه؟ د څه شي محکمه؟ ویډیوګانې څه شوې؟ خرابې شوي دي، هېڅ څه نشته. کمرو هغه شیبه نه ده ثبت کړې. یعنې څنګه؟ دا نو څنګه کېدای شي؟ رانه خورې زه خو وایم موږ باید د علویانو سره د ملګرتیا موضوع له نږدې وڅارو. ولې؟ مخکې له وخته سوال سازمان نه غواړي دا خبرې په بریالیتوب پای ته ورسیږي. د دوی موخه څه ده؟ د هېواد ګډوډي.
نو ځکه دوی د هر ډول ملګرتیا او یووالي مخه نیول غواړي. اړتیا نشته ډېر پې فکر وکړو. کلونه کېږي چې د کردانو او ترکانو جنګولو لپاره ډېرې زیاتې هڅې کړي دي. اوس د علوي او سني په نوم بیا به خلک راوپاروي یوسفه. هسې هم ټولنه کې داسې کسان ډېر دي چې د هغوی په خبرو وغولېږي. همداسې د خورجنې یا کوچنی سوری به د هېواد دا لویه کښتۍ ټوله اوبو کې ډوبه کړي. رښتیا وایي دا د یووالي خبرې به د مخکې له وخته زوالي او عملیات ته اړ کړي. د شمار عملیاتو پلان دې په یاد دی؟ د کافرانو پر وړاندې له عملیات څخه وروسته د هغوی تر ټولو لوی پلان دا و چې هغوی علویان له سنیانو سره او سنیان له علویانو سره په جګړه اخته کړي. کوم سونیان او علویان چې په ډله ییزه توګه وژل شوي وو د هغوی له بدنه د یوې وسلې مرمۍ راوتلې. د سیوا سیمې په وحشي برید کې علویانو او سنیانو دواړو څنګ په څنګ قرباني ورکړې، خو په خواشینۍ سره زموږ حافظې نه ځینې شیان زر پاکېږي. خلک ډېر زر غولېږي. پیښې خو دا ملت نه پیلوي. مارش کې د علویانو په نوم جومات ته چاودنه ورکړه، داسې یې سنیان راوپارول. په سیواز کې د مسلمانانو په نوم د علویانو په دین ملنډې ووهلې، ځکه یې علویان هم راوپارول. په دواړو ښارونو کې د دې ډلو رهبران له نورو ځایونو نه راوستل شوي. هغوی هیڅ چا هم نه پیژندل. هغوی د دې کارونو لپاره روزل شوي ځانګړي کسان ول. زه په رښتیا هم دې موضوع لپاره ډېر لیوال یم. څنګه به هلته دننه شو؟ ما خپل بلن لیک وخت اخیستی دی. څه وایې؟ ما هم غوښتل تاسو ته مشوره درکړم خورې. راځه. زه خو به لیونی شم ملګريه. ځینې غواړي ما سره لوبه وکړي او ته هم د هغوی پلوي کوې. همداسې ده. په هوش راشه کیفه. ما خو تا ته نه وویلې چې روغتون ته لاړ شه او یو کس وتښتوه. عاقف هیڅوک هم نه دی تښتولی مامدوحه. ته لاس بهانه مه کوه. ثابته ته ډېر بختور یې چې اوس د باندې زما په اند بخت مه خرابوه. ته ولې نه پوهېږې ملګريه؟ ما ته لومې ښودل شوي لومه هسې بې ځایه ما دلته ساتئ. درته وایم چې ما هېڅ هم نه دي کړي. فکر وکړه کړي دي ملګریه، فکر وکړه کړي دي. وګوره ته تېروتنه کوې ملګریه. که په داسې حالت کې محکمې ته ولېږدول شي هېڅ چانس نه لري. په دې پوهېږې چې ما مرګ ته لیږې. څه خبره ده؟ دا غږونه داسې دي؟ دا بېکاره کس دی له کومه را پیدا کړی. خیري موږ له امنیت نه راووتلو. تاسو خو چمتو یې که نه؟ تر ټولو لوی ځواک موږ دا یو چې سړی مخې ته به یې ودرېږو. دلته څه خبره ده؟ تاسو څوک یئ؟ زه یو کوچنی کار لرم. الله الله چیرته ځې نجیبه؟ هله راځه چې کور ته لاړ شو.